بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډاکټر صاحبانو. نن زمونږ موضوع ده د سیمپل ګایټر باره کې. ډاکټر صاحبانو دا هغه ناروغي ده په کوم کې چې زمونږ د په باډي کې د آیوډین ډیفیشنسي رامنځته شي نو تایراید هارمون نه جوړیږي. چې تایراید هارمون جوړ نشل نو زموږ چې کوم تایراید ګلند دی دا خپل سایز انکریز کوي. د لپاره چې دا و چې غلطي ما کې ده نو دا خپل سایز انکریز کوي، خپل ځان غټوي د لپاره چې زیات آیوډین ځان ته کپچر کړي، زیات آیوډین ځان ته راکش کړي، د باډي څخه ځان ته راولي او تایراید هارمون جوړ کړي. سمپل ګایټر څه ته وایي ډاکټر صاحبانو؟ enlargement of thyroid gland due to deficiency of iodine. ډاکټر موږ خپل خوراک کې چې کله د آیوډین کموالی رامنځته شو نو تایراید هارمون نه جوړیږي. چې جوړ نشلل ګورې ښه ډاکټر صاحبانو داسې فکر وکړئ چې دا یو فیس ما جوړ کو تاسو ته. دغه دلته دې ځای کې تایراید ګلند پروت دی. کله چې هم د باډي کې د تایراید هارمون جوړ نشله کاز به دی چې دا آیوډین نشته دی. آیوډین ډېر ضرور دی زموږ تایراید هارمون دپاره. اوس چې آیوډین نشته دی په خوراک کې، آیوډین کم دی نو تایراید ګلند وایي چې زه ځان ته خپل سایز غټ کړم، خپل سایز انکریز کړي. چې سایز انکریز کړي د لپاره چې زه زیات آیوډین ځان ته کپچر کړم، ځان ته راولم، دې لپاره چې زه تایراید هارمون جوړ کړم. نو چې هغه خپل سایز انکریز کړي نو دې ته بیا موږ جاغور وایو، ګایټر پیدا شو. دې ته وایي د سیمپل ګایټر او وجه یې څه ده؟ د آیوډین ډیفیشنسي د وجې نه رامنځته کیږي. نو ډاکټر صاحبانو دغه و د سیمپل ګایټر باره کې یو لنډه فزیولوژي. انشاءالله بل لیکچر کې به مونږ بیا د دې په نورو برخو باندې خبرې کوو.